سلامونه حونیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه نن سهار چې تاسو کښېناستئ لمانځه ته او په ډېره حرامه فضا کې مګر هلته پنجاب د هور لاندې ویه. پر پنجاب باندې بمونه وویشتل سوه. په هند پر پاکستان باندې حمله وکړه. نن په دې ویډیو کې تاسو سره دا خبرې څېړو چې آیا پاکستان کولی سي چې د هند جواب ورکړي او که پاکستان جواب ورکولی سي نو په څه شي ورکولی سي؟ آیا پاکستان د ځان یو وسله لري او پاکستان دومره لري چې د هند په وړاندې استعمال کړي؟ او آیا د یوې ورځې جګړه که هند او پاکستان کې ګرم سي دا جګړې پیسې د پاکستان سره شته؟ نن په دغه ویډیو کې تاسو دغه معلومات ټول واضح کوم چې آیا پاکستان د دې مزایلونو جواب ورکولی سي که نه، او دا هم وایم چې دا مزایلونه په کوم تروریستي ځایو باندې ویشتل سوي دي او کوم سیمې له منځه وړي دي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه تاسو ته وایم چې نن سهار هندوستان موقعیتونه په پاکستان کې په نښه کړه. په دغه موقعیتو باندې حدوداً تر 20 مزایله لګولي وه چې دغه مزایلونه تر ډېره حده چې 99 سلنه یې په تروریستي مرکزونو باندې لګېدلي وه. دغه تروریستي مرکزونه چې دي دا د هند سره پر پولې باندې چې کوم تروریستي مرکزونه پاکستان جوړ کړي وه نو هند هغه ټول تروریستي مرکزونه په نښه کړه. نو په دې ځای کې په ډېر کم مزایلونه وه چې هغه په بعضې بېځایه سیمو کې لګېدلي وه مګر 90 سلنه دغه مزایلونه وه چې هغه تروریستي ځایونو کې لګېدلي وه چې پاکستان د هندوستان د تباهۍ دپاره جوړ کړي وه. دا یې ټوله په نښه کړه او دغه یې ټوله تباه کړه. اوس دا خبره هم پیدا کېږي چې څومره نفر پکښې کې وژل سوي دي. په اصل کې هندوستان چې کوم پلان جوړ کړی و چینایانو دغه پلان مخکې تر مخکې د پاکستان سره شریک کړی و چې په دغه سیمو کې هندوستان پر توس باندې بمونه غورځي، تاسو دا سیمې مخکې تر مخکې پاک کړئ. دا و چې د چینایانو په مرسته باندې پاکستانیانو د هغه ځای څخه ډېر خلک یې ایستلي هم وه او ډېر د تروریستي مرکزونه خالي سوي وه مګر بیا هم هغه تروریستي مرکزونه یې له منځه یوړه. مګر د تروریستي مرکزونو د منځه وړلو وروسته دا امکان لري چې هغه ځای کې په هغه سیمه کې بیا که تروریستي مرکزونه جوړېږي بیا به ډېر وخت ونیسي او دا ځل د هندوستان تر کنټرول لاندې به او خپل تر نظارت لاندې به اوسي. دویم راسو په دې داسې کې په دې مزایلونو کې چې ویشتل سوي دي دغه نن سهار څخه شروع بیا تر ماښامه پورې د پاکستان میډیا چې وه هغه د ګیمونو چې په ګیم کې راکټان ولې پر تیارې باندې دا ویډیوګانې نشرول چې موږ د هندوستان جیټ الوتکې وهلې دي او د هغه سره ډېر څنځورونې هم په مصنوعي ځیرکتیا باندې جوړ کړی وه چې دا جیټ الوتکې هم موږ نسکوره کړې. البته په دې جګړې کې چې کوم کار سوی دی دا ټولو مزایلونه ویشل سوي دي او په دې کې هیڅ جیټ الوتکه نه وه او دغه بعضې بمبیرک ډرون هم وه چې هغه لکه د دوی د کوم ایراني ځانمرګې ډرون الوتکې چې وه چې دا یې روسیې ته ورکړه په هغه ډول باندې هندیانو هم ځانونو ته جوړ کړي دي چې تر ډېره هغه الوتکې جوړ کړي وو چې هغه د موټرسایکل په ماشینک باندې ډېر کم مصرف باندې او ډېر خرابي باندې نو هغه ډول مزایلونه یې جوړ کړي وه نو چې زیاتره کسانو دا ویډیوګانې کړي وه چې د هر د دوی جیټ تیارې وورېده. نه هغه د هند د ایران کاپي بمبیرک بی پیلوټه ځانمرګې داسه بمیز الوتکې وه چې راتله بس په هماغه ځای کې ورکېدل او انفجارونه یې کوله. دا د هندوستان دپاره هم یو خو مصرفونه یې کم سوه، د بل خوا په هندوستان نړۍ ته وښول چې پاکستان هیڅ دفاعي سیستم نه لري د ځانه. دا کوم خبرې چې دوی کوي دي هیڅ هم نه لري. یعنې د یو ساده بمبیرک تیاره چې د هند څخه راځي د پاکستان په سیمه کې وار کېږي دا یو حمله دوه حمله درې حمله 20 تر 25 دغسې بمبیرک تیارې راغلی چې نه مزایل دي نه یو پرمختللي مزایلو دا یو ساده مزایلو راغلی پکښې کې وار سوی دی مګر د دې دفاع هم نه درلودله. دریم په دې باندې راځم خبرې کوم چې پاکستان اوس د دې دپاره څه جواب لري. پاکستان وګوره پاکستان په اصل کې چې د یو بمبیرک ساده بمبیرک دفاع یې ونه سوله چې وکړي چې هغه حتی په یو دفیاوا باندې هم وار کېدل مګر دوی ونه سوله چې همدغه د دغه مخنیوی هم وکړي. نو د دې دپاره معلومېږي چې پاکستان دفاعي سیستم هیڅ نه لري. چې دفاعي سیستم نه لري په څلورم مقام کې د پاکستان عکس العمل به څه واوسي؟ آیا جواب ورکولی سي که نه؟
په لاندو ټکو درته وایم چې پاکستان هیڅ هم نشي کولی. پاکستان ګوره، پاکستان د F-14 تیاری لري، امریکا ور باندې بند کړي دي، هغه د هندوستان په هاړې نه استعمالوي چې هغه ویډیو سبا شپه تاسو وینئ چې ولې پاکستان د F-14 تیاری چې دی د هند په مقابل کې نشي استعمالولی. دا مې په هغه ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړي دي. پاکستان مثلا نورې غټې وسلې چې د امریکا څخه اخیستې دي هغه یوه وسله هم نشي کولی د هند په وړاندې استعمال کړي. حتی M4 او M14 وسلې هم نشي استعمالولی. دا په هغه بل ویډیو کې سبا شپه نشئ د هغه وګورئ. بل که راسو په لوړه سطح باندې مزایل استعمال کو، که د لوړ سطح باندې مزایلونه باندې استعمال کو، زه تاسو ته دلته تاسو ته وښیم هندوستان چې دی دغه ټول دفاعي سیستمونه لري. اګني 3 چې دی، آکاش دی، مثلا کی سریز دی، د روسي S-300 انټي ټانک او بارک 8، دا ټول حدودا 12 دفاعي سیستمونه لري. دا 12 دفاعي سیستمونو څخه هندوستان نشي کولی خپل جټ تیاری تیری کړي او خپل مزایلونه تیر کړي. یعنی د هندوستان باندې که پاکستان حمله کوي، په پاکستان باندې حمله کوي، خپل په دغه صفر ظرفیت باندې پاکستان ته زه وایم چې یو مزایله هم نشي کولی هدف ته ورسوي، ځکه چې د دوی سره 12 دفاعي سیستمونه دي. د هر دفاعي سیستم څخه تاسو په دا بل خامخا نشئ. S-300 د دنیا تر ټولو خطرناک دفاعي سیستم دی چې امریکا ځینې ویره لري. هغه هندوستان سره شته. هندوستان کې همدا اوس هم د پاکستان په ټولو د پولې سره قطار دا دفاعي سیستم یې جوړ کړی دی. که هم پاکستان د خپل ټولو مزایلونو پر باندې خطا کې د S-300 دفاعي سیستم څخه نشي تیرولی. او که مثلا د هندوستان هغه دفاعي سیستمونه چې دي هاګني دی او مثلا بارک دی او چې د دې څخه تیر کې د S-300 څخه د روسي S-300 دفاعي سیستم څخه تیرولی غیر ممکن ده. هیڅ امکان نه لري چې پاکستان وسې کړی د دوی څخه خپل مزایل خو کومه دي، هغه خپل مرمي او خپل توپونه هم نشي تیرولی. نو د دې څخه ښکاري چې پاکستان د هند په مقابل کې فقط د میډیا خبرې دي، بل هیڅ هم نشي کولی، صفر دی. بل په 5م قدم کې دا خبره درته وکړم چې پاکستان څومره توان لري د مقابلې د جګړې و داسه. همدا اوس وګوره په 6م خبره ده چې پاکستان باندې دا اوس چې کوم حمله سوې ده ټول فضایي حریم مکمل په ټپه ودرېدی. یعنی د یوې ورځې هوایي پروازونه چې دي، حتی اسلام آباد کې هم پروازونه نشته، هیڅ پروازونه، هیڅ هوایي شرکت اوس پاکستان ته نه راځي، ځکه چې د پاکستان او د هند حالات ډېر ترنګله دي. نو د دې ټوله هوایي ترانسپورټ چې دی مکمل ختم شوی دی. نو دا د پاکستان دپاره ډېر زیان دی، دا د پاکستان دپاره لوی خطر دی. پاکستان نشي کولی چې د هندوستان سره مقابله وکړي. ول راځم په وهم خبره که پاکستان دوام ورکړي نو هند ته څه تاوان رسولی شي. ګوره هغه پخوا مې یو متل در ووایي د یش څخه ویښته شکول هم غټ خبره ده، د خرس څخه ویښته شکول هم غټ خبره ده. اوس هم د یوې خرس څخه چې موږ یو ویښته وشکوو زموږ دپاره خو لویه خبره ده چې موږ هغه د خرس څخه ویښته راوشکولو او په ځغاستو سره. خو خرس ته څه معنی د اوس هندوستان چې همدا اوس حدودا 4 تریلیون ډالر د جی ډي پی لري، د دې لپاره دا 200 میلیون ډالر، 100 میلیون ډالر، 300 میلیون ډالر څه نه دي. مګر پاکستان ته 200 میلیون ډالر د بسته کال مصرف دی. پاکستان ته 1 میلیارډ ډالر د نفس بندي، مګر هندوستان چې دی د 1 میلیارډ تر 10 میلیارډ 40 میلیارډ په کیسه کې نه دی، ځکه د هغه سره تریلیون پرته دي. هر تریلیون چې دی 1000 میلیارډ ډالر دی. یعنی که پاکستان د هغه سره 1000 میلیارډ ډالر پرته دي، یعنی 400 میلیارډ ډالر د هندوستان سره شته، مګر پاکستان سره دومره نشته. که پاکستان باندې یوه ورځ هم د ماښام ډوډۍ کته کېږي دا ختم دی.
ښه دا کیسه را لنډومه داسې په خلاصه ډول باندې زه تاسو ته وایم چې پاکستان د هند په مقابل کې هیڅ هم نشي کولی د پاکستان که بیا هم ورباندې حمله وکړي د خوله به همدغسې خلاصه ورته پاتې اوسي او همدا مزایل به ورکېږي او دی به په میډیا کې ورکړي چې داسې وسو داسې وسو داسې وسو او که هر څومره حملې هم وسوه پاکستان هېڅ زړه نه کوي چې حتی یو خالي ډز هم پر هندوستان پر پولو باندې وکړي ځکه چې توان یې نه لري د هغه سره وسله نشته د هغه سره پیسه نشته د هغه سره د پاکستان سره انرژي نشته اوس هغه پخوانی پښتون ورسره نشته هغه پخوانی بلوچ ورسره نشته هغه پخوانی افغان ورسره نشته چې بیا د هندوستان پر پول ورسره جګړه وکړي اوس یوازې پنجاب ورته پاته دی پنجاب چې دی همدا اوس ویډیوګانې نن راوتلي وه چې هغه پیلوټ یې غواړي چې دا ورواستي د هندوستان پولې ته ورواستي چې د هاخوا تیاري چې راځي د هغو دفاع وکړي هلته خو ځان په ټکي والی دی وایي نه ځم زما مغزی کوږ دی زه فلج سوم زه څه سوم یعنې یو نفر هم آماده شوی نه و چې د یو تیاره په هوا کې هلته د دوی دغه حد اقل دغه یو بمبیرک تیاره خو وولي چې د دوی دپاره یو ننګ ناموس جوړ شي هېڅ ونه سوه دوی حتی ونه سوه چې دغه یو تیاره هم پورته کړي ځکه چې ټوله پیلوټان یې تښتېدلي وه د خپل پوځي هډو څخه عسکر یې تښتېدلي وه ټوله تللي وه خپل کورو ته تللي وه نو د دې ښکاري چې پاکستان سره نه دومره انرژي شته چې د هند په مقابل کې ودرېږي او نه هم دی وبسې کړی چې د مقابل عکس العمل وښیي د عکس العمل نه دی او هر څومره چې په باندې وډزوي دی به دغسې چپ خوله ناست اوسي دا زما خبرې به سوسته بیخي ثبوت اوسي چې هر څومره هم وډزوله پاکستان یې جوابګویي نه دی نسي کولی دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي تر بیا هم په الله سپارم